دا د کابل ښار دی او زه غواړم چې د کابل په ښار کې د باغ وحش په نامه باندې یو باغ ته مو بوځم او هلته چکر درکړمه. او د دې نوم نه به یې تاسو معلوموئ چې باغ وحش یعنې د قسم قسم حیواناتو باغ دی چې خلک یې د سیل او سیاحت لپاره ورځي او د هغې څخه لیدنه کوي. نو ما وغوښتل چې د دغې باغ لیدنه په تاسو باندې وکړمه او دغه ځایونه در باندې وګورمه. دې ته اوښ وایي او شوتر ورته په فارسي کې وایي. نو دا هم په دې باغ کې شته دی او دا به زمری دی. تر اوسه پورې زمري چې ما لیدلي وو یوازې په ویډیوګانو کې او په عکسونو کې مې لیدلي وو، خو نن دا دی عملاً په خپلو سترګو باندې زمري ګورمه. دوه دانې دي، یو په سپین رنګ کې دی او بل په سور رنګ کې دی او په غالب ګمان یو ښځه ده او یو نر دی. نو د زمرو خوراک چې دی غوښه ده او د دې دا ماحول او دغه ځای چې کوم یو دی داسې ورته جوړ کړی دی په داسې شکل باندې چې د ځنګل په شان ته ګڼ بوټي ولاړ دي او دا ماحول یې ورته داسې ځنګلي شان ته جوړ کړی دی او د دې لپاره به یې داسې کوټې بېلې بېلې جوړې کړي دي او داسې ښکلي تختونه یې ورته جوړ کړي دي په ښه شکل باندې. تاسو په ویډیو کې لیدلی شئ. د دې حیواناتو د لیدلو لپاره د جمعې په ورځ باندې بیا دغسې ډېر بیروبار وي او دا ټول خلک د دې حیواناتو د لیدلو لپاره راغلي دي. دا سویګانې دي چې په فارسي کې ورته خرګوش وایي او پښتو کې ورته موږ سوی وایو. دا پیشوګانې دي. د ځینو حیواناتو نومونه ماته نه دي زده چې غلط یې وانه کړمه. دې ته پړانګ وایي او فارسي کې ورته پلنګ وایي. نو دا به قسم قسم طوطیان دي او ډېر ښایسته او منظم ځای ورته جوړ کړی دی او په دې کې بېلابېل مرغان او خاص طوطیان پکې شته دي. دا ځای به د شادوګانو لپاره جوړ شوی دی او شادوګانې پکې غټې او وړې ټولې شته دي. دا د دې حیواناتو لپاره کلینیک دی چې د دغې ټولو حیواناتو لپاره پکې چې کوم یو مریضان چې هغې لپاره درملنه پکې کېږي. دا نو شترمرغ دی. د هرو حیواناتو لپاره بیل او منظم ځای جوړ کړی او د هغې ټوله پېژندګلوي ورته هلته لیکلي وي. دا نو د غره غوایي دي، د غره غواګانې دي. دا دوه دانې یوه جوړه ده او نوم یې ماته نه دی زده، نه پوهېږم چې دې ته څه شی وایي. دا هیلۍ دي او دا د غره بزه ده. وګوره دلته